apply kawli should dear without dear munga the sample card I da sample munga sa par istemal ho dear. Would you like to drink? Serious. राजू पेज लेआउट था आसान सी बात. पेज लेआउट की नंबर 1 मास्टर थीम्स दे, पेज सेटअप दे, पेज बैकग्राउंड दे, पैराग्राफ एंड अरेंज दे. गोरे डियर थीम सतवीली की व्हाट डू यू मीन बाय थीम? द थीम्स से मतलब दे और सदा पारे मुंकारो डियर हाउ टू यूज दिस. नो गोरे दा थीम्स चिकम दे थीम्स मतलब दा दे to the page da sono legal de la kazor come to say if I give it the what or come to English grammar notes or bia da say for example the da se text lama or de la the color da se work come say for example heading number 1 no kare zabdela da heading number 1 work kama bia madi page layout tarashi di sena bada page color di sena 8 ke dalta no kare us de la single theme work away no rabasham di ze ki themes ta او دې زنه کورې چې کم یو تیم تاسو ورکول غواړئ نو هغه دلته اپلای که بس. نو ګوره اني تیم زه دې ځای کې اپلای کولی شم. نو ګوره دا د هغې یو ایزي میتھډ دی. نو چې کله تاسو یو تیم دلته ورکوئ نو صرف د هغې دپاسه ماوس وګرځوئ ډېر او چې کله د هغې دپاسه تاسو ماوس وګرځوئ نو دغه تیمز چې کوم دی تاسو اټومیټیکلي درې کړي ده. اوس یو تیم یاد ساتئ دا تیم چې کوم دی دا ما سره پرنټیبل دی. که تاسو یې نه پرنټ کوئ نو زه پیج سیټ اپ ته راشم او بیا د دې پرنټ بیکګراؤنډ کلرز اینډ امیجز نو دا ټیک مارک لرې کړم نو بیا ډېر دا تیم مونږ نه پرنټ کوو. یاد ساتئ ډېر په مایکروسافټ ورډ 2003 کې دا تیم مونږ سره ډېر پرنټیبل نه و. یاد ساتئ ډېر دا تیم چې کوم دی په 2003 کې پرنټیبل نه و خو چې کله 2007 آفیس راغی نو ما دا آپشن راته راکړ چې آیا ته د بیکګراؤنډ دا کلر دا پرنټ کول غواړي یا نه غواړي نو ډېر د هغې دپاره مونږ دا میتھډ او دا طریقه دې ځای کې استعمالولی شو. یاد ساتئ ډېر که زه غواړم چې واپس خپل عادي حالت یعنې عادي کلر ته یې راولم نو دې تیمز ته به راشم او دې ځای نه ریسیټ ټو تیم فرام ټمپلیټ نو ګورئ همغه تیم راته راکړه چې کوم ما سره موجود و. لکه تا دا تیم وله ورکړه زه غواړم چې هغه رنګ ما ته راکړه کوم چې ما د پیج کلر نه اخیستی دی نو زه به راشم دې ځای کې تیم ته او ریسیټ ټو تیم واپس پې کړم نو کولی شم چې د دې لارې نه زه دا تیمز اپلای کړم بس. بیا تیمز تراشي او پسې موږ سره دی مور تیمز آن مایکروسافټ آفیس آنلاین مطلب مې دا دی که چېرې تا سره انټرنیټ کنیکټ وي نو نور تیمز هم ته راوستی شي. نو ګورئ تاسو په دې تیمز باندې کلیک کړئ نو تاسو له بس چې کوم دی څه ایکسټرا تیمز که تا سره سپیډیبل انټرنیټ وي نو کولی شئ چې د انټرنیټ د لارې دا تیمز ډاونلوډ کړئ. ډېر سوري ما دوی دیر از نتھنګ دلته ما سره نشته دی که دې ځای کې تاسو له پیدا نه کې ګوګل ته لاړ شه یو هیو ا لاټ آف تیمز ګوګل ته لاړ شو د ګوګل نه یې راولې ډېر ورته ورکړه چې say فار ایگزامپل مایکروسافټ ورډ تیمز مایکروسافټ ورډ 2007 تیمز فری ډاونلوډ دا ورته ولیکه ډېر ویډیو کې شته بس چې کوم کسان غواړي چې دا ډاونلوډ کوئ بس ډاونلوډ یې کړئ ډېر. نو ګورئ ټمپلیټس ما سره دي ودی کې د دنیا تیمز دی کم یو تیمز ده کې فری مایکروسافټ ورډ 2021 تیمز ډاونلوډ نو بس دې باندې کلیک کړئ اټومیټیکلی تاسو دا تیمز ډاونلوډ کولی شئ. نو مطلب مې دا دی که چېرې تاسو هلته کې در نه کي نو کولی شئ چې دې لارې نه تاسو وګورئ دنیا تیمز ډاونلوډ کړئ ډېر وګورئ دا مختلف قسمه تیمز دي. نو که تاسو غواړئ چې دا تیمز ډاونلوډ کول غواړئ وګورئ وینډوز ایسنشل 2012 دا مختلف قسمه تیمز دي یو په یو ډېر تاسو کولی شئ ډېر. نو وګورئ ډاونلوډ فری ډیسکټاپ تیمز او ګوره دا مختلف قسمه تیمز تاسو له درکوي چې کوم تاسو خوښوي نو هغه تاسو دې ځای راوستی شئ. دا د هغې اسانه طریقه ده ډېر. نو که چا سره تیز انټرنیټ وي نو بیا ډېر د هغې ضرورت تا ته نشته دی بس بیا واپس لاړ شئ د مایکروسافټ ورډ تیم دې ځای راولئ ډېر. بیا وایي چې بھائی دا ټیمز که چېرې ستا یو ټیم خوښ شو دې ځای کې او ګوره دا ټیم ستا خوښ شو زه غواړم چې دا ټیم ځان سره سیف کړم نو لومبې د براوز نه مخکې دې سیف ته راشه او زه به دې لږ سیف به کړم دا ټیم زه یې په ډیسکټاپ باندې سیف کړم او زه به ورکړم چې کسټم ټیم اني نیم ورته ورکولی شي او دا دې ځای نه سیف که بس. اوس ګورئ یو کس یو بل ټیم اخیستی داسې ما ته وایي چې بھائی هغه ټیم مال راوله کوم چې تا په یو خپل نوم باندې سټور کړی دی ثبت کړی دی نو زه به ټیمز ته راشم او د ټیمز د رانه به براوز فور ټیمز باندې کلیک کړم او بیا ډیسکټاپ باندې کلیک کړه داسې او چې کله هم دې ځای کې وګورئ دا کسټم ټیم دې ځای نه والی او دا دې اوپن کړ نو همغه ټیم به تا دې اپلای کړي کوم چې تا په خپل نوم باندې سټور کړی دی ډېر او که نه واپس یې خپل عادي حالت ته راولې نو ریسیټ ټو ټیم
فرام ټمپلیټ باندې کلیک کړو هغه تیم تعالی درک کم چې دې زنه تا کم کلر استعمال کړو نو چې کته دې ځکه یو کلر انتخاب کړي او بیا تیم ستراشه دې زنه یو تیم داسې والے غواړي چې خپل کلر موجوده کوم رنگ ته په پیراګراف دې پیج باندې غست واپس راولي نو زبراشم دې ځکه ډېر دې تیمز تا ایو حدود یې هغه دې ویښ شوی پکا دکا دور تراشه وګړي reset to theme from template دا به کلیک کړئ زینا نو واپس پتا سره کلر دلته د مالټیرنګ ور کړی ښا بیا راشي دي سره وګړي themes دې سره مغز دي شي سمپل بس ری ماوس پیګر سره او دا ډیر تاسو الریډي کمزه کې ویلو دا شو دا فونټ شو دا ډیر تاسو په چینج سټایل کې وګړي دا دې سره کول شي ډیر دې سره اپلای یا فونټ ولا ورکوي نو ګره دې سره ولا فونټ ورکې دا سټیر any font دې ځکه مشتا او یا دې پیج له تراشه ډېر دې زنم تاسو دا فونټ ورکول شي دلته دا فونټ ته اپلای کړه یا دې زنه دا فونټ اپلای کړي سونه زبردست بیا راشي دې کو پسې دې ما سره دا تیم افیکټس وګوره دا والے دا کلر واخلي چې دا بل والے دا بل کلر واخلي او چې دا بل والے دا بل کلر واخلي دا ډیسکټاپ دې ځکه نه ښکاري ځکه ښکاري دا کلیک یو کلر واغس دې لپاره باندې تاسو آبجیکټ را لې ویښ شي ویښ غسخه اخی باندې سټوډنټ زبردست کوېسچن هم به ته ګورو سو کوېسچن نه یې ځغله ناس پراتی ده مطلب مې دا چې لکه مایکروسافټ ورډ کا اسمان ته مخه جمع غلټر پرینټ کوي ورور مې ښه نو ضرورت د کوېسچن نشته دی اړې کسانې مایکروسافټ ویډیو ویډس سم دا سم تکړه دی پدې کې there is nothing to go یا